درنو ملګرو سلامونه. ځینې کلمې دي چې عربي یا پښتو دي، ځینې لیکوال او رسنوال په تلفظ کې مشکل لري او ناسمې تلفظ کوي. مثلا توان دی، ځینې خبریالان د تاوان په ډول وایي. توان وس وړتیا ته وایي. مثلا افغان حکومت له کورونا سره د مقابلې پوره توان نه لري. دا باید توان وویل شي او د ځوان په ډول ویل کیږي، خو ځینې کسان توان یا تاوان وایي چې دا ناسم دی. بل دا ده چې ځینې کسان وایي ډیری، خو اصل کې دا ډیری دی. پښتو کې موږ متل هم لرو، وایي ډیری بری دی. موږ وایو ډیری کسان په دې باور دي، خو دا ناسمه ده که څوک وایي چې ډیری کسان په دې باور دي، یعنی ډیری ناسم او ډیری سم دی. بل ځینې کسان وایي حکومت دا پروګرام پلی کوي. پلی کوي ناسم دی، باید ووایي چې حکومت دا پروګرام پلی کوي. خو کله چې خبره اوښتپیر کې شي بیا پلی کول سم راځي. مثلا حکومت د دې پروګرام په پلی کولو کې بریالی شو، یا حکومت د دې پروګرام په پلی کولو بریالی شو، خو اصلي حالت کې پلی کول دی، یعنی حکومت دا پروګرام پلی کوي سم دی. که څوک وایي حکومت دا پروګرام پلی کوي بیا ناسم دی. اما که چیرې جمع وي بیا ویلی سو چې حکومت دا پروګرامونه پلی کوي. ځینې کسان تاوتریخوالی جمع کوي، تاوتریخوالو ترې جوړوي په اوښتپیر کې، خو تاوتریخوالو ناسم دی، تاوتریخوالي سم دی. مثلا ته وایي چې د دې تاوتریخوالي له امله ډیر خلک زیانمن شوي، خو که ته وایي چې په دې تاوتریخوالو کې ډیر خلک زیانمن شوي، دا ناسمه ده. په پارسي کې خشونت ها او خشونت چې ورته وایي، پښتو کې جمع او مفرد دواړه یو دي، یعنی تاوتریخوالی دی او اوښتپیر تاوتریخوالی دی. تاوتریخوالو کول یې ناسم دي. او بل دا ده چې ځینې کسان درشل ته درشل وایي. درشل نه دی، درشل سم دی. درشل هغه لرګي ته وایي چې د دروازې لاندې خوا کې وي، او یعنی یوه پیښه وي، یو پروګرام وي چې د پیښېدو په حالت کې وي. موږ وایو چې دا پروګرام د پیښېدو درشل کې دی. خو که داسې وایو چې درشل کې دی بیا درشل ناسم دی. درشل سم او درشل ناسم. بل هم تودوخه ده. تودوخه سمه ده، خو که څوک تودوخه وایي دا ناسمه ده. دریم خندي یا خندل، دا هم ناسم دی. شندي او شندل سم دی. ځینې کسان ترهګري ته ترهګري یا ترهګري وایي، دا دواړه ناسم دي او باید ترهګري وویل شي. بل هم سورلي ده. سورلي ناسم دی. پښتو کې موږ سپرلي وایو. د سپرلي په ګاډي کې ښار ته لاړم، یا په دې موټر کې 10 سپرلۍ ناستې دي. که څوک وایي د سورلي ګاډي کې ښار ته لاړم، یا په دې موټر کې 10 سورلۍ ناستې دي، دا ناسم دی. سورلي یا سورلۍ پارسي کې راځي، خو پښتو کې سپرلي راځي. ښه دا ده چې د دې کلمو په تلفظ کې پام وکړو. توان ووایو. که توان نسو ویلی، وس او وړتیا ووایو. تاوان ویلی ناسم دي. ډیری باید ووایو، ډیری ونه وایو. که مفرده کلمه وي پلی کول یې سم راځي، پلی کول یې سم نه دي. مثلا وایو به حکومت دا پروګرام پلی کوي. که وایو حکومت دا پروګرام پلی کوي نو خبره ناسمه کوو. خو که چیرې پروګرام په ځای پروګرامونه وي بیا ویلی سو چې حکومت دا پروګرامونه پلی کوي. او که چیرې پروژه وي بیا ویلی سو چې حکومت دا پروژه پلی کوي. او که جمع وي بیا هم وایي حکومت دا پروژې پلی کوي. بل تاوتریخوالی او تاوتریخوالي سم دي، خو تاوتریخوالو کول یې ناسم دی، ځکه پښتو کې تاوتریخوالی مفرد دی، جمع کول یې ناسم دي. درشل باید درشل وویل شي، درشل ویلی سم نه دي. تودوخه سمه ده او تودوخه ناسمه ده. خندي یا خندل ناسم دي. شندي یا شندل سم دي. ترهګري یا ترهګري ناسم دی. ترهګري سم دی. سورلي ناسم دی او سپرلي سم دی. سپرلی هم سم دی.
سورلی ناسم دی. درنو ملګرو، پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه خوښه کړئ. پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. او زما شخصي فیسبوک دی غزا نور، ټویټر مې هم دی غزا نور. نور مو په الله سپارم، ښه ورځ ولرئ.